أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سورة هود آیت نمبر 36 پارا نمبر 12 د ولقد ارسلنا نوحا یورو کو تقریبا مخکې د نوح علیه السلام واقعیا شروع شوه. او نوح علیه السلام هغه اولنې پیغمبر او نبی دی چې د قوم باندې عذاب راغلی دی او د قوم معذب شوی دی او په عذاب کې مبتلا شوی. د دې نه مخکې چې څومره دنیا وه د آدم علیه السلام نه واله او تر د نوح علیه السلام پورې په دې کې به ډېر انبیا راغلي، خو چا یو قوم ته عذاب نه دی ورکړی شوی، ځکه چې د نوح علیه السلام د قومه پورې دا ټول قوم، دا ټول امت او دا ټول خلک په توحید باندې وو، دا ټول خلک موحدین وو، دا ټول خلک ټیک ټاک مسلمانانو، خو بیا د نوح علیه السلام په قوم کې شرک پیدا شو. او هغه شرک پکې داسې پیدا شو چې د دې د قوم نیکان خلک وفات شو او مړه شو، انبیا او صالحین او د انبیا او زامن اولیاء، نو دا خلک پس ډیر زیات خفه وو. شیطان په هغه وخت کې د یو چا په شکل کې راغی، د یو خیرخوا په شکل کې راغی چې تاسو ولې خفه یې؟ نو تاسو بوتان د هغو تصویران جوړ کړئ، په کور کې کښېږدئ، تاسو به ورته ګورئ نو ستاسو دا زړه به خوشحالېږي. نو هغو ویل چې دا خو تا ډېره ښکلې خبره وکړه، او بوتان هغو جوړ کړه او تصویران یې پخوا خو چونکې تصویران د کیمرې نه وو، بوتان په ګټو کې او په خټو کې، او هر چا د خپل پیر او د خپل بزرګ او د خپل ولی هغه تصویر جوړ کړه او په کور کې کېښود او به ورته کاته، نو هغه وخت به تېرېدو. بیا چې وخت تېر شو، یوه پېړۍ تېره شو، نو بیا چې شیطان کله راغی او د نوي نسل ته یې ویل چې یاره دا خو ډېر نیکان خلک دی، او دا خو که تاسو د سوال مال کوئ نو دی به تاسو له د الله په دربار کې به دی ستاسو دپاره سپارښت هم کوي، او ستاسو هغه مشران چې وو هغو به هم دا چل کوو، خو ستاسو نه یې پټ کوو. نو ښکاري چې ورو ورو شرک شروع شو، او شرک بیا دې حد ته ورسېد چې نوح علیه السلام 950 کاله تبلیغ وکړو، خو خلک یې د ځان سره ملګري نه کړو. او 950 کاله پس چې کله نوح علیه السلام نا امیده شو او الله پاک ته وویل چې رب لا تذر من علی الکافرین دیارا، د نوح علیه السلام دعا سوره نوح په یو کم 10مه سپاره کې تاسو هغه وینئ، سړي باندې غونه زګ زګ شي چې نوح علیه السلام څومره خطرناکې ښېرې کړي دي. نو دا مې یو سنت شو چې کله یو قوم بالکل نه هوښیارېږي او یو قوم بالکل نه راګرځي، نو خلک وایي خدای دې غرق چې غرق کېږي 100 پیرې خو دې غرق شي. او که د دې نسل پیدا شي، نوح علیه السلام څه ویل؟ نوح علیه السلام وی یا ربي لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، ای ربا د دې کافرانو نه یو کور هم پرې نه دی، یو، ځکه انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یضل الا والدا الا فاجرا کفارا، ځکه یو کور ته هم پاتې شي که نه، نو دی به دومره حرامیان خلک د چې دا به ستا نور بندګان ګمراه کړي، او د دې د اولاد نه هم دا تمه نه کېږي چې اولاد به پیدا شي او اولاد به یې ښایي لا یلد الا فاجرا کفارا، دا حرامي قوم دی او د حرامي قوم نه حرامي پیدا کېږي، یا الله چې څوک پرې پاتې نه کړي. نو دا سنت شو د نوح علیه السلام چې کله یو قوم نه صحیح کېږي که نه، او ته پسې په هره طریقه د هرې طریقې پسې راشي او ودرېږي ورته او کور ته پسې راشي او ور ورته وډبې او جلسه پسې جوړه کړي او جلوس پسې جوړ کړي، ځکه نوح علیه السلام وایي که نه، سورې نوح کې الله پاک فرمایي چې ربي انی دعوت قومي لیلا ونهارا، ای زما ربه ما د خپل قوم د شپې او د ورځې پسې زه لاړم، او ثم اني دعوتهم جهارا، ښکاره مې ورته ومویل، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا،
پټ پټ په مسیم جرګې وکړې ارسه مې ورته وکړو خو فلم یزدهم دعائي الا فرارا. بس وخت په وخت چې کله زما د دعوت زیاتېدو خلک ښه ګمراه کېدو الله پاک ته دا خلک د دې مخ لري هستۍ نه مټاو کې نو د نوح علیه السلام دعا قبوله شوه. الله پاک فرمایي چې واوحي الى نوح او وحی وکړه موږ نوح علیه السلام ته انه لن یؤمن چې یقینا ایمان نه راوړي من قومک ستا د قوم نه الا مگر من هغه څوک قد آمنا چې هغه ایمان راوړی دی فلا تبتئس پس ته مه غمجن کېږه بما کانوا یفعلون په هغه کارونو چې دوی کوم کارونه کوي. دا څوک وو څو کسانو چې دا مسلمانان شي وو نو ایگزیکټ فګر خو چاته نه دی معلوم خو څوک وایي چې دا 12 کسان او څوک وایي چې نه د نوح علیه السلام 3 زامنو نوح علیه السلام او د هغه 3 زامن سام حام یافس او 4 ښځې او څوک وایي چې نه 50 شپېته کس او 1 کس په هر حال هر څوک چې خو د 100 نه دا کسان کم نه وو. نو الله پاک وایي چې چا ایمان نه راوړل دغه ایمان راوړ او ای نوح علیه السلام ته خفه کېږم دا نور خلک ایمان نه راوړي. دا قوم چې دی که نه دا قوم په ښو خلکو پسې نه ورپسې کېږي. د دې قوم خپل خیرخوا به دي چې نوح علیه السلام یو ځل خپل قوم ته وایي ای قومه ما ستاسو ډېره خیرخواهي وکړه لیکن تاسو داسې قوم یې چې لا تحب الناصحین ستاسو خو خپل خیرخوا به دي شي چې به دي شي نو واصنع الفلک او جوړه که کښتۍ باعیننا زمونږ د سترګو د مخ کې یعنې زمونږ په حفاظت کې زمونږ په ډایرکشن کې چونکې کښتۍ په هغه وخت کې کېدای شي چې کښتۍ چاته پته هم نه وه چې کښتۍ څه شی ده او کښتۍ څنګه جوړېږي نو زمونږ په ډایرکشن کې زمونږ په سترګو د مخې زمونږ په حفاظت کې ټولې باندې کېدای شي ووحینا او زمونږ او په تعلیم زمونږ کې زمونږ د سترګو مخې ته ووحینا او زمونږ د وحی په تعلیم مطابق چې موږ د څنګه وایو حق عمر کښتۍ جوړه کړه امره غټه امره دنګه امره وسیعه ولا تخاطبني او ته سپارش مکوه زما سره خبرې مکوه زما سره فی الذین ظلموا په باره د هغه خلکو کې چې هغه ظلم کړی دی په خپل نفسونو باندې چې هغه ظالمان دي انهم مغرقون یقینا دوی به غرق کېدونکي ویصنع الفلک او جوړول هغه کښتۍ وکلما مر علیه او هر کله چې تېرېدو به په ده باندې ملأ هغه مشران من قومه د قوم د ده نه سخروا منه نو په ده پرو به یې ملنډې کولې دغه یو ناشنا کار دی که نه په داسې یو ملک کې چې هلته نږدې دریاب هم نشته او په وچه باندې یو سړی د کور مخې ته لګیا دی او کښتۍ جوړوي په یو کولاو میدان کې نو خامخا د خلکو خو ذهن دومره ډېر لوی کار نه کوي که نه چې ته په وچه باندې کښتۍ څنګه سره جوړوي دلته خو دومره بارانونه نه کېږي چې خلک به کښتۍ د خېږي او ځان به بچ کوي چې دا داسې کوي نو چې خلک به تېرېدونه په ده پورې به یې خاندل چې ده ته اوس وګوره په ده پورې به یې ټوکې کولې او نوح علیه السلام خو چونکې د الله پیغمبر هغه ته حکم هم شوی و چې ته کښتۍ جوړوه ځکه چې یو عذاب دې سره روان دی چې کښتۍ نه بغیر به کار نه کېږي. قال نوح علیه السلام ان تسخروا منا که تاسو به موږ پورې خاندئ که به موږ پورې ملنډې کوئ فانا نسخر منکم موږ به زر ده چې به تاسو پورې ملنډ وکړو کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو به موږ پورې ملنډې کوئ نن چې تاسو به موږ پورې خاندئ انشاءالله چې هغه ورځ لرې نه چې موږ ورپورې بیا وخاندو چې نه اوس غر کېږئ اوس به ستاسو سره کښتۍ نشته ستاسو سره د بچ کېدو سامان نشته فسوف تعلمون پس زر ده چې تاسو به پوه شئ من یأتیه هغه څوک چې راشي هغه ته عذاب یخزه چې وشرموي هغه لره ویحل او نازلیږي واقع بشي علیه په هغه باندې عذاب مقیم عذاب دردناک او عذاب همیشه مقیم همیشه دایمي حتی تر دې پورې اذا جاء امرنا هر کله چې راغی حکم زمونږه هغه حکم د څه هغه حکم د عذابو وفارت تنور او جوش وهو تنور یا جوش وهو مخ د ځمکې د تنور څه مراد دی نو د تنور نه مراد چې حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي مفسر قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي چې د دې نه مطلب دا ده چې د په ځمکه کې وو جوش وو د ځمکې نه اوبه راوخوټ کېدې او یا پکې څوک وایي چې نه او نوح علیه السلام ته الله پاک یو تنور ښودلی چې ستاسو په کور کې کله په تنور کې اوبه راښکاره شي نو بس پته تا ته ښکاره شي چې بس تا عذاب را روان دی ځکه چې باران نه خو به هلته هر وخت کېدو که نه داسې خو به نه وه چې بس باران راغی جو عذاب دی نه
خو یو تنور وته نوح الله پاک خدای له چې کله په دې کور کې تنور کې وبره ښکاره شي نو پته ولګېږي چې عذاب راځي. بهر حال وفارت تنور او جوش او تنور دا تنور د څه ولا پس د چې د اردو کې تنور وایي د پښتو کې تنور وایي د انګلیش کې تنور وایي د عربی کې تنور. قل نحمل من وتوي چې سواره کا بیا په دې کشته کې من کل زوجین د هر یو سیز نه د هر قسم حیوان نه جوړه اثنين دوا قسمه. واهلك او سوارک خپل خاندان الا مگر من سبق عليه القول مگر هغه څوک نه چې نا پیښوي د پاغه باندې حکم د الله. ومن امن او هغه څوک چې ایمان راوړل وما آمن معه او ایمان نو راوړل د سره الا قليل مگر لږ خلکو ایمان راوړل. بس ته بیا په ډېر زیات شي هشته پوره. واوحي الى نوح او وحي وکړه موږ نوح عليه السلام ته انه یقینا لا يؤمن چې هرګز ایمان نه راوړي من قومک استا د قوم نه پتا باندې الا مگر من هغه څوک قد امنا چې هغه ایمان راوړل دی مخکې. فلا تبتئس بس د مغم جن کېږه بما كانوا يفعلون په هغه کارونو چې دي کوم کارونه کوي. واصنع الفلك او ته جوړه کا تیاره کا کشته باعیننا زمون په حفاظت کې ووحینا او زمون د ډایرکشن او زمون د هدایت مطابق زمون د وحی مطابق. ولا تخاطبني او ته سپارش مکو زمون سره جګړه مکو زمون سره خبر مکو زمون سره فی الذين ظلموا د ظالمانو مبارکه انهم مغرقون یقینا دوی غرق کېدونکي دي. ويصنع الفلك او جوړ کړه کشته وکلما مر علیه او هر کله چې با تیریدو په د باندې ملأ سرداران مشران من قومه د قوم د دنا سخروا منهم په د پور به ملنډ کولې. قال دو ان تسخروا منا کتاسو مونږ پورې ملنډ کوي فإنا نسخر منكم نو مونږ به تاسو پورې ملنډ وکړو کما تسخرون لك څنګه چې تاسو به مونږ پورې ملنډ کوي. فسوف تعلمون فزرد تاسو به پوه شئ من یاتیه چې هغه څوک چې راشي په هغه باندې عذاب یخزیه شرمون کې ويحل عليه او نازل شي واقع شي په هغه باندې عذاب مقیم هغه عذاب چې هغه همې دایمي دی او همیشه دی. حتی تر دې پورې اذا جاء امرنا چراغ حکم زمنګا وفارت تنور او جوش او ابو پزمکه کې قل نحمل من هو چې سواره کا پیها په دې کشته کې من کل زوجین د هر یو جوړو نسنین دوا واهلك او اهلستا الا مگر من هغه څوک سبق عليه القول چې واقع شو پاغه باندې چې واقع شو د پاغه باندې حکم د الله پاک د غر کېدو. ومن او هغه څوک د ځان سره سواره کا امنه چې ایمان راوړل استا سره استا په قوم کې وما آمن معه او ایمان نه راوړل د سره الا قليل مگر ډېر لږ خلکو. صدق الله العظیم.